ټول عمر مزدوري خو ټول ژوند په پور کې د باجوړ دا سپین ږیری له څو لسیزو راهیسې په اسلام آباد کې د بوټانو پالش کولو له لارې د خپلو اولادونو روزي برابروي. نوموړی وایي که څه هم ټوله ورځ کار کوي خو بیا یې هم ژوند په سختۍ تیریږي. محمد یوسف چې هره ورځ شاوخوا 12 ساعته مزدوري کوي وایي تل په پور کې ډوب وي. نو زه دا 15,000 روپۍ کومه خو لکه زما اووه لوڼه دي اووه جینکۍ دي یو هلک دی خو د دې کې زه خپله خرچه نه شم کولی نو زه په ټول عمر قرضدار یم په دې کار کې زما نور وس مې نور نه کېږي چې کور ته پیسې ورکړم بیا کور ته ځم نو بیا راسره پیسې نه وي بیا چا نه قرض کړم نو کور ته لاړ شم 20 ورځې بیا بېرته راشم سهار په 7 بجې راځم او د ماښام 6:30 پورې یم کله 7 پورې زه د ماښام اذان چې وشي بیا ستړی شم په پښو مې دړي نو بیا چوټي وکړم نور بیا نه شم ګرځېدلی. یوسف د هر تیریدونکي کس بوټانو ته ګوري ښایي کوم پیرودونکی عموم یو ورځې تیره شي خو یوازې پور ورپسې نه دی د سود دروند بار هم ورباندې فشار راوړي. دا خو بس زه د سیډۍ نه رالیدلی وم او بیا مې د خپو کې پټونه شلېدلي وو هغې نه بیا زه په کور کې یو کال وم نو بیا د خلکو نه مې لږې لږې روپۍ به اخیستې کور اچوله به پرې بلوله که نه نور خو بیا څه نه وو نو بیا د هغې نه زه قرضداره شوم نو بیا چې زه راووتم بیا کور خرچه به مې کوله او د کور د خرچې نه بیا لږې لږې به په قرض خو بیا نه ختمېده لا د کور خرچه به مې کوله نو بیا مې یو نه رااخیستلې بل نه د بل نه بل نه بیا مې په سود باندې پیسې راواخیستلې نو څنګه یې واخیستې؟ بارګین یې بس په هغه بارګین کې د موټرسایکل واخلو بېرته نه بارګین والا وایي په چې 6 میاشتو که 6 میاشتو کې بیا برابر نه کړي نو بیا به 15,000 روپۍ تاوان ورکړي بیا به درپسې بیا اړی. په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مزدوري کوونکي د قبایلي پښتانه تر ډیره سخت او ستړي کوونکي کارونه کوي. هغه کسانو چې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي هڅه کړې چې نوی ژوند پیل کړي خو ستونزې لا هم ورسره مل دي. په ډیر مشکل حالاتو کې ژوند تیروي. په دې وخت کې که ته وګورې دلته چې په اسلام آباد کې ګرځې چې د روزانې مزدور کار دی پښتون دی قبایل دی که د پالشو وال ګورې پښتون دی قبایل دی د بجوړ خلک زمونږ که وګورې اکثر په دې هغه سره مطلب پالش کار کوي او په دغه رنګه زمونږ په دې سروس سټیشنونو کې که وګورې دا ټول زمونږ د قبایل دلته خپل ژوند بچ کولو دپاره حالانکه په دې کې ډېر داسې خلک دي چې په خپل کلي په خپل وطن کې یو ښه د نوابۍ ژوند و یو ښه د خوشحالۍ ژوند و که وچې خوړله داسې خوند ورکولو چې ګډې حلال کړی دی. په پاکستان کې مهاجرت ته اړ کړل شوو قبایلي پښتنو نوی ژوند په هر ګام کې له ستونزو ډک دی. نوی کال به ورته سکون راوړي که نه دا ویل ګران دي خو دوی لا هم هیله لري چې وضعیت به حتما ښه شي.